او ډیره زلزله د افغانستان په بعضو علاقو کې راغلې ده لکه کونړ او د هغې خواوشا علاقې او د هغه وخته پورې ما ورته پوره مسلمانان نشي جوړېدی چې څو پورې موږ د هغوی د درد نه محسوس کړی. زه وایم اکثر ملګرو ته چې کله به بل مسلمان غم راشي که نه د لرې ناسې نیندارې مه کوه دا ګوره ورځې دي دا تاویږي راتاویږي دا به تا هم راتلی شي. نږدې ورځو کې سیلاب راغلی او تندر را پرېوتی او بونیر کې په سوونو خلک مړه شي او ما په هغه ورځ ویلو چې دا ورځې ګوره تاویږي راتاویږي دا غمونه دا امتحانونه دا مصیبتونه هر ځای کې راتلی شي. دا د دې سره مه تړئ چې بس دغه علاقه جو بلکل ګناهګاره وه او دا جو تباه و برباد وه او زه تقوادار زه پرهیزګار زه بد شوم دا تاویږي راتاویږي دا امتحانونه دي دا راځي په امت باندې. نن هغه امتحان د پښتنو په بعضو علاقو کې د زلزلې په شکل راغلی دی څو ورځې مخکې د سیلاب په شکل کې د زلزلې په سوونو خلک پکې مړه دي په سوونو بدون مبالغه بغیر مبالغې نه دا خبره داسې علاقې چې هغه لا د اوسه پورې هغې ته څوک رسېدلي نه دي او ټول کلي د ځمکې سره لیو شوي دي لا دا پته هم نه لګي چې لاندې څومره مړه دي دا چې لاندې کوم بوډا مړ پروت دی که نه دا هم ګوره زموږ د پلار په شان دی چې کومه زنانه مړه پرته ده دا هم داسې د چا ښځه وه لکه څنګه چې زموږ دا دي دا هم داسې د چا مور وه لکه زموږ دا چې دا هم د چا داسې خور ده لکه زموږ دا چې کوم ماشومانان چې مړه پراته دي دا هم داسې دي لکه څنګه چې زموږ دا دي د دوی هم ارمان و چې موږ لوبې وکړو د دوی هم داسې خوشحالیانې ارمان او مور پلار د دوی لپاره هم دغه څه غوښتو کوم چې موږ د خپلو بچو دپاره غواړو. د ځان نه کاڼي مه جوړوئ د ځان نه او مه داسې خوشحالېږئ چې وخاندې چې زه خو ترې لرې یم زموږ هغه علاقه لږه جدا ده او لږه بدله ده او لږ زه تقوادار هم یم لږ دیندار هم یم نه دا کیسې پرېږده. مسلمان د مسلمان دپاره داسې حیثیت دی لکه یو دیوال په خښته د پاسه خښته. زموږ د غرونه خویندې په ډېره لویه سخته کې دي ما سره داسې الفاظ نشي زه دا سخته بیان کړم ورب الکعبه که ما سره دا الفاظ نشي زه دا سخته بیان کړم ځکه چې دا به په هر چا باندې راغلي کور کې ماشوم باندې سیب ته به راشي دی به کته به رکېږي د ځان نه به یې لیونی جوړ کړی ځکه به ماشوم سخته ده لکه نو سخته ده خو ښه به شي اوس څه ځان یې لیونی جوړ کړی کته به رکېږي وي ته به په ډېره شوې سوچ وکړه لکه نن مې د یو کس ویډیو ولید هغه وایي زه بهر ومه کور ته نږدې او زموږ کور کې 12 که 14 کسان د کور یاد کړو بهر نه 9 کسان میلمانه راغلي ټول په یو ځای مړه دي. د ده دا زړه اوس د کتو دی د ده دا زړه اوس د کتو دی چې په دې کې به څه د غم په دې ساعت کې په دې وخت کې موږ د خپلو وروڼو سره ولاړ یو او په حیثیت د مسلمان او د هغې نه بعد به حیثیت د یو پښتن دا زموږ ذمهواري ده. دغه شان کوم وروڼو باندې چې دا زلزله راغلې ده او تاوان یې شوی ده او نقصان یې شوی ده او مړي شوي د هغوی سره ودرېده لازم او فرض او واجب دي د وس مطابق. روپۍ وس ته چا کېږي روپۍ که سوچ وکړو که دا پښتانه او دا بیا مسلمانان خبره بیا مسلمانانو ته عامه شي او د روپۍ مرسته وشي څومره شی ته جوړېږي او که نورې سوستې نه رسي نو چې په دعا کې دوی هېر نه کړي او دا راته بیا ووایم د ټولو مسلمانانو دپاره وتلک الایام نداولها بین الناس د ورځې تاویږي راتاویږي دا په څه شي پورې مه تړئ راته مخکې ورځو کې ما دا ویلي کله چې دغه سیلاب راغی چې دا کیسې مه کوئ چې دا یو موږ دیندار او موږ ښه خلک وو ځکه دلته راغی ما تاسو ته ویلو که نه نن دا په دې وروڼو باندې سخته راغلې ده په دغه علاقه کې نو د هغوی سره حتی الوسع مرسته کول د هغوی سره ودرېده د هغوی حوصله اوچتول هغوی له ډاډګیرنه ورکول دا زموږ ذمهواري ده. رب العالمین دې د هغوی په زړونو باندې د صبر پټۍ ولګي الله دې د هغوی هغه مړي شهیدان وګرځوي او الله دې هغوی زخمیانو له روغ صحت ورکړي الله دې د غزي خلکو له د غزي حکومت له طاقت ورکړي چې دغه مړي راوباسي او دغه زخمیان هسپتالونو ته ورسي
او الله رب العزت من طول مسلمانان د غمونو مصیبتونو امتحانونو وساتي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.